یحیی علیه السلام. نو دا د بچپن نه الله پاک یحیی علیه السلام ته ډیر زیاته پوهه ورکړې وه، ډیر زیات هوښیار او دارنګې د نورو ماشومانو نه چې کوم دی هغه جدا و، د نورو ماشومانو غوندې کې نه و، وخت سره سره چې لوی کېده نو پلار به ځان سره د لاس نه ونیولو، زکریا علیه السلام بازار ته به یې بوتلو او دارنګې نور چرته به یې بوته. نو اولاد چې سړی غواړي دې دپاره غواړي چې زه ورسره لوبې وکړم، خندا ورسره وکړم چې ما ته لږ سکون میلاو شي او راحت راته میلاو شي. زکریا علیه السلام یو داسې پیغمبر، یو داسې نوجوان، یو داسې ماشوم و چې د چا سره به خبرې نه کولې، خندا به نه کوله. کله به چې پلار سره په لاره باندې کې روان و، دا خلک به د دنیا په کارونو کې ولیدلل، د دنیا په لانجو کې به ولیدلل، یا به خلکو لوبې کولې، نو ده به ورته ووایي چې بابا مونږ خو الله پاک دې کار دپاره نیو پیدا کړي. یا به نور ماشومان راغلل ورته به یې ووایي یحیی راځه مونږ سره لوبې وکړه. یحیی علیه السلام به ورته ووایي چې مونږ الله پاک لوبو دپاره خو نیو پیدا کړي، یو لوی مقصد دپاره الله جل جلاله چې دی هغه مونږه پیدا کړي. نو لوبې به یې نه کولې او دارنګې کله کله به لاړو ځنګل ته، جړل به یې ډېر زیات د الله جل جلاله د خوف د وجې نه، د یرې د وجې نه، د خلکو غم فکر ورسره و چې دا خلک ولې په غلطه لاره باندې کې روان دي. نو ډېر زیات به یې جړل، دومره به یې جړل چې په دې مخ باندې کې د ژړا نشانونه جوړ شوي وو او لا پړه ځنګل ته څو ورځو پورې به ځنګل کې ناست و او بیا ورپسې زکریا علیه السلام ګرځېده. نو د ځنګل نه به یې چې کوم دی هغه راووښت، دی به ځنګل کې ناست و، د الله پاک ذکر به یې کو، بیا به چې بهر راغی خلکو ته به یې دعوت ورکو. علماء کرام فرمایي چې واحد زکریا علیه السلام د ځمکې په سر باندې کې داسې یو انسان تیر شوی دی چې د چرته ګناه نه دی کړی، نه وړوکې ګناه یې کړی دی او نه یې غټ ګناه کړی دی. عموما الله پاک خپل نبیان پیغمبران د ګناهونو نه ساتلي وي، دا معصوم عن الخطا وي، د ګناهونو نه چې کوم دی دا پاک وي. خو زکریا یحیی علیه السلام داسې یو انسان و چې د نه غټ ګناه کړی دی، نه ورکوټې ګناه کړی دی او نه د ده په زړه کې د ګناه اراده چرته راغلی ده، چرته د ده په زړه کې د ګناه اراده نه ده راغلی، د ګناه خیال یې هم نه دی راغلی. د بعضې خلکو په زړه کې د ګناه خیال راشي، اراده راشي، خو بیا د الله پاک نه ویریږي چې زه نیک وم، الله پاک برانه خفه شي. خو یحیی علیه السلام یو داسې انسان و چې د ده په زړه کې سر نه د ګناه اراده، د ګناه خیال قدرې هم په ټولې زندګۍ کې نه دی راغلی. نو خلکو ته به یې دعوت ورکوو، خلکو ته به یې د الله پاک پیغام وررسو. یو ورځ په یو مجلس کې پاڅېده او خلکو ته یې ووایي چې د الله پاک سره شریک مه جوړوئ، شرک مه کوئ، کني تباه او برباد بشئ، الله پاک به هم داسې تباه کړي چې چېرته به بیا کامیابي ونه مومئ. دویم ورته دا ووایي چې مونځ قایموئ، مونځ کوئ او تاسو صدقه ورکوئ، خیرات ورکوئ، زکات ورکوئ، د الله جل جلاله ذکر کوئ او د ذکر په باره کې چې کوم دی هغه تلقین وکړو. خلکو ته یو ډېر ښایسته نصیحت وکړو. نو څه خلک د دوستان جوړ شول، ملګري جوړ شول او څه دا د مخالف شو، مخالفت چې کوم دی دا یې والله شروع کړو. دغه زمانه دا د یهودو زمانه وه او یو بادشاه چې دی هغه ډېر یو غټ ظالم بادشاه و، هیرودیس نامه یې وه. دې بادشاه یو فتوا دا یحیی علیه السلام ته راولېږله او فتوا یې داسې راولېږله چې هغه یو داسې زنانه سره نکاح کول غوښتل، واده ورسره کول غوښتل چې هغه په دې بادشاه باندې کې ټول عمر دپاره حرام وه، نکاح ورسره نه کېده، نږدې خپله یې وه، نکاح ورسره نه کېده. یحیی علیه السلام پسې فتوا راولېږله چې فتوا راکړه چې زه دې سره نکاح وکړم. یحیی علیه السلام والا فتوا ورکړه چې ستا نکاح د دې سره نه کېږي، دغه زما فیصله ده. نو چې کله بادشاه ته د یحیی علیه السلام دا پیغام لاړ، نو د قتل اراده وکړه چې زه به یحیی علیه السلام قتلوم او ورسره به زه زکریا علیه السلام هم قتلوم. خو دغه ټیم کې که ده ووایي چې که ښکاره قتل کما نو بیا به خلک زما مخالف شي او جنګ به جوړ شي، ځکه د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام مرګري هم ډیر دي، نو اسې به جنګ جګړه جوړه شي. دې لپاره څه موقع چې کوم دی هغه غوښتله. نو چې کله ورته موقع میلاو شوه، خپل یو غلام یې راولېږه او ورته یې ووایي چې ورشه او پهله د یهودیانو کم خلک دي دا خپل ځان سره میلاو کا او د هغې نه پس بیا په یحیی علیه السلام باندې کې حمله وکړه. نو دا یو ډېر ښایسته خوبصورته نوجوان او ده پسې راغلل او کله چې ترې نه سر کټ کو راګیرې که شهیده وې، نو دغه ټیم کې ورته
يهوديانو اوې چې دا کار وکړي چې د دس وینا لاندې ځمکې ته پرېږ نه دی که ځمکې ته هم د ده وینه پرېغوسته دا خو د الله پاک پیغمبر دی د پیغمبر قتلول دا یو ډېره لویه ګناه ده خو ورته پته وه چې ګناه ده خو په ضد کې راغلي او په حسد کې راغلي نو دې دپاره طریقه ورته وښودله دغه نوکرانو ته چې تاسې یو لوښی راوالئ یو تالې راوالئ او په هغې کې د یحیی علیه السلام وینه توی کړئ نو وینه یې وله په هغې کې توی کړه سر یې چې دی سر یې ورله کټ کړه او بیا یې ترېنه کېغوسته او دغه وینه یې یوړله دا یې په دریاب کې واچوله کله چې دا وینه په دریاب کې واچوله نو هغې سره د دریاب اوبه دا په خوټ کېدو باندې کې شوې ډېر ورځو پورې دغه اوبه چې دی دا خوټ کېدلې او دا سر چې کله د دې بادشاه خواته یې راوړلو د بادشاه مخامخ یې کېغوسته نو بادشاه اوس خپل په تخت باندې کې ناست دی او دا سر دا مخامخ ورته پروت دی د سر نه دا آواز رالو د یحیی علیه السلام د سر نه چې په ژوند باندې کې چې زما کومه فیصله وه کومه فتوا وه د مرګ نه پس د شهادت نه پس هم زما هغه فیصله ده چې زه خپل په خبره باندې کې قایم یم نو چې کله بادشاه دغه آواز د سر نه واورېده ویرېده او دغه ټیم کې کومې زنانه دپاره چې د یحیی علیه السلام قتل کړی او شهید کړی هغه هم مړ شو هغه زنانه هم مړه شوه په هغې باندې کې هم عذاب راغی او دغه بادشاه دا هم الله پاک مړ کو په ده باندې کې هم عذاب راغی یو بل مسلمان بادشاه ډېر لرې پاتې کېده هغه ته پته ولګېده چې بني اسرائیلو خو دا کار وکړه چې نبی قتل کړ یحیی علیه السلام قتل کړ او د یحیی علیه السلام د شهادت نه پس بیا دې زکریا علیه السلام پسې لاړله زکریا علیه السلام بوډا سړی دی هغه ترېنه وتښتېده او لاړه یو ونه راغله ونې ته یې وویل چې ماله پناه راکړه چې زه په دې کې چې زه ستا دننه شم یعنې دلته زه پناه واخلم هغه ونه کولاو شوه یحیی علیه السلام له ځای ورکړه زکریا علیه السلام له ځای ورکړه زکریا علیه السلام چې کله د ونې دننه شو بس ونه پرې واپس رابنده شوله پناه چې کوم دی دا ورته میلاو شوه یهود راغلل او وی کتلل چې دغه ځای پورې خو موږ ولیده چې راغې د دې نه اخوا اوس چېرته لاړه نو اخوا دې خوا یې کتلل یکدم شیطان راغی ورته یې وویل چې زه درته ښیم چې زکریا علیه السلام چېرته پټ شوی دی ویې کتلل نو لمن معمولي غوندې کې حصه دا په ونه کې پاتې شوې وه بهره نو بس دغه ویې کتلل اوس ونه څنګه کولاو کړو نو د هغې دپاره هم طریقه نه ورتله نو له پاسه نه یې اره کېغوستله او د بره طرف نه چې کوم دی هغه شورو شلل او زکریا علیه السلام سر ته چې کوم دی هغه راورسېدلل سر ته چې کله راورسېدلل نو دغه ټیم کې زکریا علیه السلام خپل رب ته آواز وکړو چې یا الله ما بچ کا زما حفاظت وکړي رب العالمین فوراً پیغام راولېږه او الله پاک خپل نږدې بندګانو نه چې کوم دی هغه په وړې خبره باندې کې هم بیا تپوس کوي او ورته وفرمیل چې زکریا کله چې ته د یو اونې خواته راغلې ته هغه ټیم کې ولې د اونې نه پناه وغوښتله هغه ټیم کې دې ولې ما ته آواز ونه کړه اوس چپ د خولې نه چې کوم دی هغه آواز ونه باسئ نو فرمایي چې زکریا علیه السلام ته کله پته ولګېده چې زما نه خو کوتاهي شوې ده کمي شوې ده خپل د رب نه مې مدد ونه غوښته وی په خوله کې چې کوم دی هغه لاس کېښوده او دې یهودیانو زکریا علیه السلام شهید کو بدن یې وله دوه ټوکړې کړه یو حصه یو طرف ته لاړله او بله حصه چې کوم دی هغه بل طرف ته لاړله شهید شو خو د خولې نه د ژبې نه قدرې چې کوم دی دا ونه کړله نو دا دواړه پیغمبران دي شهید کړل نو چې کله دې مسلمان بادشاه ته پته ولګېده دی راغې او حمله په بني اسرائیلو باندې کې وکړله او 70,000 بني اسرائیل دی قتل کړل چې تاسو د الله پاک نبی قتل کړی دی د یحیی علیه السلام هم شهید کړی دی زکریا علیه السلام هم شهید کړی دی 70,000 یهودیان دی قتل کړل کله چې دا قتل شول 70,000 یهودیان نو هغه د سمندر هغه اوبه چې د یحیی علیه السلام په شهادت باندې کې خوټ کېدلې په وینه باندې کې هغه اوبه چې کوم دی هغه واپس خپل ځای ته لاړلې نو دا د الله پاک نیکان بندگانو انبیاء کرامو چې په هغې باندې کې امتحانات راغلي پریشانیان راغلې وې موږ تاسو ته پکې سبق دا دی چې زکریا علیه السلام اول اولاد نو الله پاک نه اولاد وغوښته څه دپاره وغوښته دین خدمت دپاره وغوښته نو موږ تاسو به هم د الله پاک نه اولاد غواړو
غواړو خو سره بار د دین د خدمت د بار چې بخبل موږ د دین خدمت وکړو زموږ بچی چې د دین خدمت وکړي نو چې صحیح طریقې سره کله موږ تاسو د الله پاک تابعدار شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې کې عمل کو نو دغه سه مقام مرتبه لوی شان به الله پاک راکړي څنګه چې الله جل جلاله زکریا علیه الصلاۃ والسلام ته یحیی علیه الصلاۃ والسلام ته بیبي مریم ته عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عمران ته ور کړو دغه سه اوچت مقام مرتبه به الله پاک موږ تاسو ته هم راکړي رب العالمین دې موږ تاسو د دین په هره کې الہ العالمین دې موږ تاسو د دین کار واخلي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه